راځه زویا داخل دکړم ته دین په مدرسه کې. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ پنځم درس دی. لسمه خبره ده، موږ تاسو سره وعده کړې وه چې موږ به د لس خبرې مفصل بیانوو. لس خبرو کې نه خبرې بیان شوې، نن لسمه خبره. طرز او طریقه د جمال القرآن د مصنف. هر یو مصنف جدا طرز لري او طریقه لري. راځي د دې مصنف د جمال القرآن د مصنف طرز او طریقه څه ده. د جمال القرآن کې سوال لسمعي دي. د خپل کتاب ته د لمحو په ترتیب باندې تللی دی. د دې سوال لمحو تشبیه ورکړې ده د سوال لسمې سپوږمۍ سره. ځکه سوال لسمې سپوږمۍ کې اوله شپه رڼا کمه وي، په دویمه شپه لږه ډېره وي، په درېیمه شپه د هغې نه ډېره وي، ورو دا رڼا زیاتېږي. نو کله چې سوال لسمې شپې ته ورسېږي نو انسان ته په لاره ښه واضحه معلومېږي. همدغه شان تجوید طالب العلم دی. په اولو شپو کې د دې علم کمی، په اوله لمحه کې لږ پیدا شي، دویمه کې لږ پیدا شي، درېیمه کې تر سوال لسمې لمحې پورې د دې علم مهم قواعد یاد کړي او زده یې کړي، نو د دې د علم څه شي مکمل شي. نو چې علم مکمل شي هغه مهم قواعد د زده شي، نو خپل مشکل به حل کولی شي. لکه څنګه چې د سوال لسمې سپوږمۍ والا انسان ته لاره ښه واضحه معلومیږي او تللی شي ورباندې، نو دغه شان د تجوید طالب العلم چې سوال لس لمحې زده کړي نو په دې باندې خپل مشکل څنګه شي حل کولی شي. نو د دې وجې نه د دې طریقه د سوال لسو لمحو ده. اوس سوال دا دی، نور مصنفین د خپل کتابونه دا په طریقه د باب او د فصل باندې راوړي، خو دې دا کار نه دی کړی. دې کومه طریقه کړې؟ دې د خپل کتاب په ترتیب د لمحو باندې راوړی. اوس سوال دا چې دې د نور مصنفینو خلاف ولې کړی؟ نو دغه جواب څه دی؟ نو جواب دا دی، جمال القرآن معنا ده، جمال معنا ښایسته او القرآن معنا لوستلی شوی، صحیح ده. او د لمعي معنا ده روښنایي، رڼا، ټړق او چمک، صحیح ده. او د باب معنا ده دروازه، او د فصل معنا ده جداواله، صحیح شو. اوس د لمعي معنا ده برق، ټړق او برېښنا، لکه ویلی شي لمع البرق، برق شی شو روښانه شو، صحیح شو. نو د دې لمعي تعلق د جمال سره وو په ښایست کې وکنه، خو د دې تعلق د باب او د فصل د دې جمال سره تعلق نه وو. مصنف راولګي د خپل کتاب له ترتیب ورکو د لمحو باندې باب او فصل رانه وړو. او دا خبره بیان شي د سوال لمعي دی ولې راوړي، هغه نن په اول کې بیان چې دا تشبیه ورکړي ده. اوس دا یاد کړئ، فتحه ستوي، ضمه ستوي، کسره ستوي. دا ځکه چې دا په دې تجوید کې بار بار راځي، نو فتحه ویلی شي زبر له، صحیح شو. ضمه ستوي پیش ته، او کسره ستوي زیر ته وي. دا اوس تاسو د نن ورځې درس مختصر درس و، ښه یاد کړئ او بار بار ځان سره تکرار کړئ او نور ملګرو نه څه کوئ ولیږئ، هره ورځ یو شعر ویم. نو نن پنځم شعر، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. دولي كي إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. بيبم إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. وس تاسو دا جزري ما تاسو ته ویلو د دې شعرونو طرز جدا ترتیبي او ساده جدای. تاسو ته موږ ساده په دې خاطر باندې ویو چې زبر وزیر سم ویو. إذ واجب عليهم محتم
قبل الشروع أولا أن يعلموا راځه زویا داخل دکړم ته دین په مدرسه کې که خدای چیرې درې